او زه دولتمندو پسې ګرځه، زه غریبۍ ستا د سیالۍ ویستلی یم. السلام علیکم. څنګه یې ښه؟ تا نږدې ښه تر کوم ځای؟ زه د مقام چوک. مقام چوک کې؟ نو دا ټایم یې ولې روتې؟ دا خو شپه ده. چې کار نه کېږي او بس دلته ناست یم. کار نه کېږي؟ ستا خو پلار هم کار کوي که نه؟ پلار مې کار نه شي کولی، بیمار دی. څه جل دی به؟ د دماغو بیمار دی. نو هغه مشر ورور خو دې هم شته؟ غونډو مشر دی، نو یو مې بل دونه رور. ته مشر یې؟ دې کې څو روپۍ ګټې دره دی؟ دې کله زه 200 کوم، کله 800. نن دې څو ګټلي؟ پنځه سوه. چوټي ولې نه کوې؟ تا نږدې شه لږ ما ته، تا له خوب درغلی دی. نو چوټي ولې نه کوې؟ کور کرایه ته پیسې برابروم بیا به. څومره کرایه ده؟ 50,000 روپۍ. 50,000؟ موږ ته یې ویل که ساره پورې مې رانه وړی وای کور نه به وځم. چا راته وې؟ کور مالک. اوس ماښام بانک کره راغلی من کره وایي پلار ته مې ویل که ماښامې پورې مې پیسې رانه وړی کور خالي کړي او ځئ. څومره در یې څومره ستا. ته په څه ټایم چوټي کوې؟ تا څه اراده کړې ده؟ دا سترګې دې ولې خوږ دي که د اوښکې دې ولې بهېږي؟ سترګې دې خوږ دي نو دا ولې؟ چوټي کې کور ته ځئ؟ 500 روپۍ دې کړي دي، کرایه را باندې څومره ده؟ 50,000. داسې کار بوک وه چې کومه تا باندې 50,000 کرایه ده چې هغه دله درکړم، نو بیا به څه کوې؟ کور ته به تاریک به دی دا والا. اوس به د سامان وامان راټول کړې، اوس خو خوشحاله یې که نه؟ اوس به داسې کار وکړي چې کله کور ته لاړ شي که نه، مور ته به ووایې به داسې مزدوري مې وکړه چې کرایه مې دبا راکړه. ټیک شو؟ نو ستا مور به چې تا داسې کومه مزدوري کړې ده چې تا ته کرایه هم دبا راکړه، نو ورته بیا ما خو لا څه کوې چې ما خو دغه 50,000 وګټلې یو د 100 روپو نوټ مې پکې تاله مو ګټو، نو دا یو نوټ به سپیشل به بیله ورکې. ټیک شو؟ اوس خوشحاله یې که خفه؟ پالش درې وکړم. پالش را لګې دایي به رانه 100 روپۍ دی. پیسې به درنه نه الم. داسې شوه چې تا ماله پالش وکړو، هغه چې کم پالش کوې د هغې 50 روپۍ ستا بیل انعام. بس اوس لاړ شو کور ته، او سبا روز سبا بیا الله شته. الله پاک نه بده کېدو که مخلوق نه بده نه کېدو. السلام علیکم. بابا څنګه حالات ښه دي؟ شکر دی جی شکر دی. تاسو کار دی کاکا؟ بس پتا باندې مې سره سترګې خوږې شوې، اوس پوه نه یم چې ولې خو سهار ودې مو په الله یقین وکړه چې مې نه رسکلې، او چې کومې پیسې باندې مې پټرول واچول. اوس ګورم راګورم چې مې چاته ویم چې یو کپ چای را باندې وسکي، بس الله پاک را ته مخې له راوستنو یو کپ چای را باندې نشي څښلی. نه دلته خو چای نشته جي، نشته دلته هېڅ زه به ورسره وغواړم، دلته نشته. داسې وکړه چې شټاپ ته راشه او بس چای پېښه او زه پېښه. هلته هوټل شته؟ هو. نو بیا تاسو لګړو ما خو چای کپ په څومره بس پیسې راځو بوټل کې وڅښمه. نجي ما سره خو ټول ستا راوتلی ما او د 100 روپو سودا مې نه دی کړی. ها دقه شی را سره دی. دا ولې چې بارانونه دي او موسم ډېر زیات ګډوډ و، نو د یاره مې کولاولی نه شو. ها والا
دا دې به مال لکه نن دې ګټم نه راکړې بیا هم دې مال چوله پیسې راکړې بس الله پاک غفور رحیم دی کنه. الرحمن الرحيم الملك القدوس الله پاک نه بده کېدو کې مخلوق نه بده نه کېدو. بېشکه دې کې نور ته 100 روپۍ ګټې تا چې زما 2 کارټونه خرڅ شي ها 800 پاتې کېږي نن خو ته د نور چې روپۍ نه پاتې دقه شوی دی. نه نن د باران وجه ده او که نه دا چې باران یا تاسو کې ووایي نو هغه چې پلسپن شي لکه 800 روپۍ دې نن لاړې د باران لاړې خرچم لاړه څنګه لاړې خبره کوم 800 روپۍ ګټې که نه نن دې 1000 روپۍ وګټلې دا دې په ما باندې کوم پاټو کو دا خو تا زه مړه ژوندی کړم مړه اوس به په دې باندې څه کوې مړه د زړه بیمار مې وه دوايان هم خورم چې ګوډۍ مې هم کار نه کوي بچي هم نه راکوي او الله پاک ته وګوره یا الله پاکه ته د دې ځوان سره ته په خپله خدای داسې امداد وکړه چې دا په ټول عمر خوشحاله وي بیمارونه د خدای په امان وساته. دا سترګه دې ولې بابا دا خو چې دا کچل په 55 نه خو شوې ده او پسې دا او پسې را په غوږونو باندې دا سترګه مې خوږ ده که نه دا یې دا یو سترګه دې نه کولاویږي دا نه چې دا نه کولاوي. بابا تا به ما چې اوس کله او تعالی الله پاک ښکلې دمه درکړه نن بارانو نن داسې کار وکړه چې کور ته لاړ شه دا موسم چې کم دی دا مزدورۍ نه دی دا کور کې د ملاستې دی د چیو د الوا دی داسې کار به وکړې 10,000 روپۍ د سپېشل د الوا شوې په دې باندې به ځان د سوجي موجي سوالې الله پاک دې سره ډېر ښه وکړي چې ته خدای مړه ژوندی کړم مړه ژوندی کړم جي دا زما چې کم نه کم نو 18 ورځې 15 ورځې پورې زما کار کوي. الله پاک تر باندې خپل رحم وکړي لاړم یا الله پاک ته دې سړي سره ښه وکړي یا الله پاک ته په دنیا او په آخرت باندې خوشاله کړي یا الله. او بابا دا والا بس چې بزو په دا داسې شوه چې په دې ما چې اوس کله په دې باندې به زما له طرفه چې کله ته الوا خورې که نه زما له سیډه به پې ته چې اوس یا الله پاک دې الله الله